تر ټولو خطرناکه شی چې د یو غریب هیواد په قسمت رسېدلی وي هغه د سرو زرو، تیلو یا قیمتي معدني فلزاتو لکه لیتیم، کوبالت یا یورانیم کشف دی. د کانګو تر عراق، د افغانستان تر بولیا تاریخ موږ ته دا راښیي چې کله هم دا ډول شتمني تر خاورې لاندې پیدا سي هلته ژر یا وروسته جنګونه، بهرني پوځونه یا لاسوهنې هم راځي. د خلکو د ساتنې دپاره نه بلکې د شتمنۍ د ایستلو دپاره. د مرګلو ملتونو د 2001 کال یوې څېړنې ښیي چې هغه سیمې چې غني معدني زیرمې لري تر 40% زیات احتمال لري چې اوږدمهاله بهرنۍ مداخله پکښې وشي. سودي ولولې چینل ته ښه راغلاست. دلته د هغه هیوادونو ناویلی تاریخ درښیو چې د فقر له امله نه بلکې د شتمنیو له امله تباه شوي دي. له سرالیوان تر عراقه هلته چې شتمني تر خاورو لاندې وه، جنګ، فقر او بربادي د خلکو برخلیک بدل کړي. د نړیوال بانک یوه مشهوره جمله دا ده چې د معدني شتمنیو لرل د غریبو هیوادونو دپاره عجبه بدمرغي ده. خو شاید دا عجبه نه وي، شاید دا یو منظمه تګلاره وي. په 19مه پیړۍ کې بریتانیا او فرانسې یوازې د مځکو دپاره سیالي نه سره کول بلکې د لبړ، سکرو او د مسو دپاره هم. کله چې د بلجیم باچا لیوفول د کانګو کنټرول واخیستی دا د تمدن راوړلو لپاره نه و بلکې د دې دپاره و چې دا هیواد له شتمنیو تش کړي. له 1858 څخه بیا تر 1908 کال پورې د هغه شخصي استعماري پوځونو د کانګو د مځکې ډېر زیات معدني توکي وایستل، خو شاوخوا 10 میلیونه انسانان هم مړه شول. استعمار هیڅکله د اخلاقو دپاره نه راځي، همیشه د شتمنیو پر بوی راځي. په عراق کې تیل د دولت تاج و. ډېر مخکې له دې چې صدام حسین راسي برتانوي پوځونه په 1914 کال کې عراق ته داخل شول، د ازادۍ دپاره نه بلکې د بصرې شاوخوا د تیلو د ساحو د نیولو لپاره. وروسته تر جګړې عراق د برتانیا تر وکې لاندې راغلی، خو هغه پایپلاینونه یې اصلي کیسه وه. تیل یې لویدیځ ته تلل خو واک بهرنی پاتې و. د اوسني وخت تاریخ یوازې په قلم نه دی لیکل شوی بلکې په لیتیم، یورانیم، کوبالت او سرو زرو لیکل شوی دی. د هارورډ فورتون یوې څېړنې په 2020 کال کې ښودلې ده هغه هیوادونه چې قیمتي معدني توکي لري تر 80% ډېر چانس لري چې د کشف څخه وروسته په 5 کلونو کې پکې باندنۍ لاسوهنې، نظامي مرستې یا کودتاوې وشي. دا د منابعو بدمرغي خرافات نه دي، دا یو منظمه طرحه ده. په سیرالیون کې الماس د داسې یوې جګړې لامل شو چې تر 50,000 ډېر انسانان یې ووژل او 2 میلیونه نور یې بې کوره کړل. د 1991 څخه بیا تر 2002 کاله پورې د RUF په نوم یاغې ډلې الماس خرڅول او وسلې یې اخیستې، خو عام خلک به یې د ډبرو د کیندلو لپاره وهل، ژوبلول او لاسونه به یې ورپرې کول. د نړۍ شتمنو خلکو د سیرالیون د خلکو درد د ګاڼو او جواهرو په بڼه په غاړه او لاسونو کې ګرځوي. د انګولا کورنۍ جګړه 20 کاله روانه وه. تمویل یې د تیلو او الماس له لارې کېده. یونیټا یاغیانو د الماسو ساحې نیولې وې او په هغه پیسو یې وسلې اخیستې. هممهاله بهرني شرکتونو لا هم د سمندر د تل څخه تیل ایستل. انګولا شتمنه وه خو خلک یې لا هم شتمن او آزاد نه دي. په ډیموکراتیک کانګو کې خاوره د نړۍ 80% کوبالت لري. دا هغه فلز دی چې د موبایلونو او برقي موټرونو لپاره ډیر مهم دی، خو کارګران هلته تر $2 کم معاش لري او زرګونه ماشومان په خپلو نازکو لاسو سره د نړېدونکو تونلونو دننه خاورې کیندي. د ټکنالوژي شتمني د کانګو پر ماتو اوږو ولاړه ده. د فرانسې برېښنا ډېره برخه د نیجر له یورانیمو چلیږي، خو د نیجر خلک لا هم د نړۍ تر ټولو بېوزله وګړي دي. فرانسوي شرکت آریوا میلیارډونه ډالره ګټه وکړه، خو د نیجر ښوونځی لا هم کتابونه نه لري او د یورانیمو د زیرمو شاوخوا خلکو کې سرطانونه زیات شول، تر څو چې بالاخره په 2023 کال کې یو پوځي کودتا د بدلون غوښتنه وکړه. مرکزي افریقایي جمهوریت د الماسو، سرو زرو او لرګیو نه ډکه سیمه ده، خو جګړې د ختمېدو نوم نه اخلي.
بهرني کرایي جنګیالي چې زیاتره وخت د منابعو د معاملاتو له لارې تمویلیږي اوس د دغو زیرمو ساتنه کوي. په 2020 کال کې د روسیې واګنر ګروپ د دې لپاره قراردادونه لاسلیک کړل چې د معدني سیمو ساتنه وکړي او د دې بدل کې چوپتیا خپره کړي، د خلکو ژبې ګونګۍ او سترګې ړندې کړي. لیبیا د افریقا تر ټولو ستر د تیلو زیرمې لري، خو کله چې قذافي په 2011 کال کې له منځه ولاړی نو بهرني قدرتونه د کنټرول لپاره سره ټکر شول. ناټو بمباري وکړه، شخصي ملیشو جنګونه وکړل او څو حکومتونه راپورته شول. نن هم تیل بهیږي، هم د لیبیایانو وینه، خو د جنګ سالارانو لخوا. د لیبیا عام ولس فقیر دی، خو د جنګ سالارانو هدف لا هم ګټه ده. د سویلي افریقا د اپارټاید رژیم د سرو زرو او الماسو له ګټو سره روانو. بهرني شرکتونه لکه دی بیرز شتمن شول، خو تورپوستو کارګرانو به د مځکې لاندې د لږو پیسو لپاره کار کوه. وهل کېدل بل په مځکې کې به ورکېدل. د شتمنو ګټه د سپین پوستو واک پیاوړی کول او نړیوال پانګوال چپ. په 2008 کال کې د زیمبابوې پوځ د الماسو زیرمې تر خپل واک لاندې راوستلې. د هاکو دوزوک وی عملیاتو په نوم کې له 200 څخه زیات عام خلک ووژل شول. عسکرو د هلیکاپټرو څخه ډزې کولې څو کلیوال د الماسینو سیمو څخه وباسي. میلیونونه ډالر او الماس نادرکه شول او د شتمنو خلکو لاس ته ولوېدل، خو عدالت تر ننه را نغلی. چاډ او استوایي ګینا د تیلو څخه ډک خو د خلکو دپاره بېوزله هیوادونه دي. په دواړو ځایونو کې واکمنو کورنیو میلیاردونو ډالره زیرمه کړي دي، خو روغتونونه حتی عادي دوا نه لري. د امریکا او چین د تیلو ستر شرکتونه قراردادونه لاسلیک کوي. پایله دا شوه عصري مانۍ د شتمنو لپاره او خټین کورونه د کارګرو دپاره. د سودان د سرو زرو زیاتوالي سوره را نه وسته، بلکې جنګ یې راوستی. په دارفور کې د جنجاوید ملیشې چې د خرطوم حکومت یې ملاتړ کاوه د سرو زرو زیرمې ونیولې او عام خلک یې ووژل. تر 2023 کاله پورې همدې ډلې د RSF نومي وسلوال ځواک جوړ کړي چې اوس د اردو سره د سرو زرو په تمویل نوې کورنۍ جګړه کوي. مالي هم د سرو زرو شتمن هیواد دی، خو تل په کودتاو کې راګرځي. په 2021 کال کې بیا پوځ واک واخیستی. فرانسوي پوځیان ووتل، وروسته روسي واګنر ګروپ راغی. د ثبات په نوم یې د سرو زرو قانونو حقوق ترلاسه کړل. سره زر وځي خو وسلې پاتې کېږي. ګابون تیل، منګنیز او یورینیم صادروي، خو بیا هم په 2023 کال کې ولسمشر له واکه لیرې شو، په داس حال کې چې د هغه غلا کړي سلګونه میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو په حسابونو کې لا بند پاتې. داسې یو شتمن هیواد چې نږدې 1/3 برخه خلک په فقر کې ژوند کوي ښیي چې بې عدالتي سره شتمني د خلکو ژوند نه بدلوي، یوازې مانۍ جوړوي نه ولسونه. ګینا د بوکسایټ تر ټولو لوی زیرمې لري. دا د المونیم لپاره خورا مهمه ماده ده. چین له ګیني سره میلیاردونو ډالرو قراردادونه وکړل، خو عامو خلکو ته ډېر څه ونه رسېدل. په 2023 کال کې د پوځ واک پر ضد مظاهرې پیل شوې. یو ځل بیا د زیرمو د خلاصون پر ځای یرغل راوستی. موزمبیک په 2010 کال کې د طبیعي ګازو لویې زیرمې وموندې، خو د 2018 پورې د هیواد په شمال کې ناڅاپي وسلواله جګړه پیل شوه. کلي وسوځول شول، خلک ووژل شول او سلونه پرې شول او د انرژي شرکتونو لکه ټوټل له سیمې ووتل. د میلیاردونو ډالرو ګاز دی، خو امنیت صفر دی او په صفر امنیت کې د همدغه خلکو اصلي ګټه ده. د افریقا کیسه د فقر نه ده، بلکې د غلا ده. د الماسو تر کوبالټو، د سرو زرو تر تیلو نړۍ ګټه وکړه، خو خلک وځورېدل. د زیرمو شتمني لرونکي هیوادونه دي، خو خلک یې بېوزله. دا تصادف نه، بلکې یو جوړ پلان دی. همدا لامل دی چې د افریقا زخمونه لا هم تازه دي. د عراق د تیلو زیرمو د صدام حسین نه مخکې هم د جګړو ډګر وي. په 1914 کال کې برتانوي ځواکونو د لومړۍ نړیوال جګړې په پلمه پر بین النهرین یرغل وکړ، خو اصلي هدف یې د بصرې تیل و.
سل کاله وروسته په 2003 کال کې امریکا بیرته راغله. امپراتوري بدله خو هدف لا هم تیل و. د سعودي عربستان عروج په 1963 کال کې پیل شو، د دین له امله نه بلکې د تیلو له امله. د امریکا ارامکو شرکت له ابن سعود سره ملګرتیا وکړه او یو سلطنت یې د تیلو پر ساګانو جوړ کړي. امریکا او سعودي تړون د سیاسي چوپتیا په بدل کې د تیلو امنیت رامنځته کړی دی. په 1953 کال کې د ایران ولسواک حکومت د امریکا CIA او بریتانیا لخوا له منځه یوړل شو ځکه چې د تیلو ګټې ته خطر جوړ شوی و. وزیر اعظم مصدق تیل ملي کړه، د ده پر ځای لویدیځ شاه راوستی. فایله یو استبدادي رژیم چې د تیلو په زور روانو او اخر د انقلاب لامل شو. خلیجي جګړې یوازې د صدام په اړه نه وې بلکې د تیلو په اړه وې. په 1990 کې عراق پر کویت یرغل وکړي، خو تر دې شایې د تیلو زیرمې او پورونو شخړې پرتې وې. په 1991 کې امریکا د دشش طوفان عملیات پیل کړل او د تیلو نه لیکو کنټرول اخیستې سره یو دایمي نظامي حضور سره سیمه کې پاتې شو. د سوریې کورنۍ جګړه له مظاهرو پیل شوه، خو ژر د تیلو او ګازو د لارې د جنگ ډګر وګرځېدی. د ایران او قطر لخوا 2 مختلف پایپلاینونه له سوریې تیلېدل، نو هر بهرنی قوت پکې شریک شو. تر 2015 کاله پورې روسیه، امریکا، ایران او ترکیه ټول ور داخل شول. دا جګړه هیڅکله یوازې کورنۍ نه وه. متحده عربي امارات د کوچني قبایلو څخه جوړه ده. د تیلو په برکت میلیاردران شول، خو د ښکلې ښاري منظرې شاته خاموشه کارګران، بندي خولې او جاسوسي ده. تیلو ودانۍ جوړې کړې خو ازادي نه. په 2019 کال کې یو راپور وشوی چې د اماراتو 90% مزدوران بهرني مهاجر دي چې ډېر پکې د بند او غلامۍ په حالت کې ژوند کوي. د اسرائیلو د مدیترانې سمندرګي د طبیعي ګاز موندنې سیمه‌ییز سیاست بدل کړي. د لیو یاتان په نوم زیرمه اسرائیلو ته شتمني راوړه، خو ورسره د لبنان، ترکیې او غزې شخړې هم زیاتې شوې. په 2020 کال کې اسرائیلو د یونان او قبرس سره یو تنور لاسلیک کړي چې ګاز اروپا ته واستوي او رقیبان د بازاره وباسي. یمن د نړۍ یوه ډېره مهمه سیمه کې پروت دی، هلته چې د تیلو کښتۍ تیریږي. خو د 2015 کال وروسته جګړه پیل شوه. د سعودي په مشرۍ الوتکو چې د امریکا وسلې یې کارولې پر یمن بمبار وکړي. هغه هم د سیمې تر ټولو غریب هېواد. د تیلو نه لیکې ویجاړې شوې، بندرونه بند شول، خلک وږي شول، خو د وسلو کاروبار وده وکړه. د لبنان اقتصاد د پورونو او فساد له امله رنګ شو، خو د سمندر لاندې د طبیعي ګازو زیرمې لا هم نه دي کارېدلې. د اسرائیلو سره د سمندري پولو پر سر اختلاف دا کانونه وځنډول. په 2022 کال کې د امریکا په منځګړیتوب یو تړون وشو چې دغه زیرمې یې وویشلې او ډېری لبنانیان لا هم تر اوسه حیران پاتې دي دا شتمني د چا ده. منځنی ختیځ هیڅکله یوازې د دین یا نظریو لپاره نه و. دا د تیلو د کنټرول کیسه ده. دا چې څوک یې واکمن شي، څوک ترې ګټه واخلي او څوک پرې وسوځي. له عراقه تر ایرانه، د یمنه تر سوریې دا ورونه تصادفي نه دي بلکې پلان شوي دي. افغانستان غریب نه دی، لوټل شوی دی. په 2010 کال کې د پینتاګون یوه یادښت افغانستان ته د لیتیم سعودي عربستان نوم ورکړي چې تر $1 تریلیون زیاتې زیرمې لري. خو د امریکا 20 کلنې جګړې یوازې وینې او دوړې پرېښوي، نه شتمني. شتمني لا هم د مځکې لاندې ده، یا خو اوس بیا چورېږي. خلک لا هم د تمې په حال کې دي. د لوګر د عینک د مسو کان د اسیا د شتمنو کانونو څخه دی. چین د افغانستان سره د $3 میلیارډو تړون وکړي، خو پروژه کلونه بنده پاتې شوه. امنیت، فساد او د آثارو ساتنې ستونزو دا مخه ونیوله. کان لا هم پروت دی، خو نږدې خلک د ککړو اوبو څخه سر ټکوي او د پاکو اوبو د کمښت سره مخ دي. د ډیورن کرښه چې په 1893 کال کې برتانویانو کښلې، پښتانه یې 2.5 کړل.
یوه برخه یې د افغانستان څخه جلا کړه، خیبر پښتونخوا او بلوچستان یې اول برطانوي هند او بیا په سیمه کې د خپلو شومو اهدافو لپاره ایجاد شوي پاکستان ته ورکړې. هیڅ افغان حکومت دا کرښه نه ده منلې، خو د دې کرښې لاندې شتمني زیرمې پرتې دي لکه یورانیم، سکاره او نور کاني مواد چې خلک یې نه مصرفوي بلکې سیاستونه یې چوروي. بلوچستان د پاکستان 6% ګاز لري او د سرو زرو او مسو سترې زیرمې هم پکې دي، خو بیا هم دا د هیواد تر ټولو غریب ایالت دی. په ریګو دیګ سیمه کې نړیوالو شرکتونو لکه بیریک او 13 میلیارډونه ډالر قراردادونه وکړل، خو ځایي بلوچ کورنۍ بېځایه شوي، نادیده وبلل شوې او خاموشه وساتل شوې. په وزیرستان کې بې پیلوټه الوتکو بمبار وکړي او ورسره د شتمنیو نقشه هم جوړه شوه. په 2014 کال کې راپورونه خپاره شول چې د امریکا جاسوسي نقشه د هغه سیمو سره برابره ده چې د مسو او کرومیت زیرمې پکښې پرتې وي. نو خلک وایي آیا د ترهګرۍ جګړه هم د زیرمو د نیولو جګړه ده؟ خیبر پښتونخوا د احاکو، مرمرینو ډبرو او کرومایټ له ټولو زیرمو ډکه ده، خو د ډیرو کانونو ګټه ثبت نه ده. دا ګټه د قاچاقي لارو، وسلوالو او بانفوذه کسانو له لارې وځي. خلک وایي موږ ټرکونه او غټ باري موټران وینو چې زموږ وسایل چوروي، خو ښوونځي نه وینو. په هلمند کې هم تاریاک پیدل او هم زیرمې. امریکا د طالبانو پر ګزمو تمرکز درلودی، خو نورو د مالګې، لیتیم او رخام مرمرینو ډبرو پر قانونو ته سترګې نیولې وې. په 2020 کال کې برطانوي جیولوجستانو خبرداری ورکړې چې څوک د هلمند خاوره کنټرول کړي هغه به د ټولو شتمن وي. د چاغۍ غرونه هلته چې پاکستان په 1998 کال کې خپل اټومي بم وازمایه، د یورانیمو او مسو زیرمې هم لري، خو د وطنپارۍ تر شعارونو لاندې ظلم خپور دی. یوه ژوره خاموشي ده. کلیوال هیڅکله د اټومي وړانګو د خطر نه و خبر. مځکې اوس زخمي دي او لا هم کیندل کیږي. په باجوړ او مهمن قبایلي سیمو کې زمرد، ګرانیټ او انټیموني د غرونو تر سیوري لاندې پټه خزانه ده، خو د پاکستان د پوځ مداخلې، قبایلي شخړو او اسلام آباد بې پروایي له امله دا قیمتي ډبلې د سولې پر ځای د جګړې او کنټرول وسیله ګرځېدلې ده. د کابل تر ګوادره د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د بلوچستان تر شګو د خیبر تر غرونو پورې دا خاوره شتمنه ده، خو خلک یې بېوزله پاتې دي. د التمال تر رسم شوي پولې لاندې پاتې دي، د بې پیلوټه الوتکو تر سیوري لاندې ژوند کوي او د پردیو لخوا د خپلې خاورې څخه شړل شوي دي. په چیلي کې مس باچا ګڼل کیږي. دغه هیواد د نړۍ 10% زیات د مسو زیرمې لري، خو ګټه یې تر غریبو نه ده رسېدلې. په 1903 کال کې ولسمشر النده هڅه وکړه چې مس ملي کړي، خو د CIA په مرسته واکه وایستل شو. د امریکا کاروباري ګټې د پیلیس په بڼه لیکل کیږي. بولیا د نړۍ تر ټولو شتمنې د لیتیم زیرمې لري، هغه فلز چې برقي موټرونه او موبایلونه ورپورې تړلي دي. په 2019 کال کې ولسمشر EO مورالیس وویل چې د لیتیم کنټرول به ملي شي، نو ژر تر ژر له واکه لیرې کړل شو. آیا دا تصادف و که نتیجه؟ په پیرو کې سره زر، سپین زر او مس ډیر دي، خو دا کانونه زهرجن ثابت شوي دي. د اصلي اوسېدونکو ډلو د اوږدې مودې راهیسې د ناقانونه کیندنو پر ضد مقاومت کړی دی. یوازې په 2020 کال کې له 500 څخه زیاته مظاهرې ثبت شوي دي. کانونه غټ شول، خو اوبه سرې او ککړې شوې. د ارجنټاین د لیتیم مثلث اوس د نړۍ پام ځان ته راړولی دی. ټیسلا، چین او المان یې لټه کوي، خو ځایي خلک وچې څاګانې، وچې مځکې او ماتې ژمنې ونی. د دغې خاورې څخه پوښتنه نه ده شوې، یوازې شرکتونه پرې حاکم دي. وینزویلا د سعودي عربستان څخه هم ډېر تیل لري، خو خلک یې وږي دي. بندیزونه، فساد او ناسم مدیریت اقتصاد برباد کړی دی. په اورینوکو سیمه کې د تیلو ماشینونه تور زر راکاږي، خو روغتونونه دوا نه لري. شتمنۍ چې عزت نه لري لعنت وي. په ایکواډور کې تیل تر امازون لاندې په 1940 لسیزه کې وموندل شول، خو اوس د اصلي خلکو مځکې مسمومې شوي دي. د چیورون
تیکاکو شرکت میلیارډونه لیټر زهرجن فاضله مواد وغورځول. خلکو دا د امازون چرنوبیل ونوماوه. دعوې روانې دي خو کیندنه هم روانه ده. د برازیل په امازون کې سره زر، بوکسایت او اوسپنه ده، خو دا شتمني تاوتریخوالی راولي. ناقانونه کان کیندونکي د یانا مومي قبایلي سیمې اشغال کړي دي. شاته یې زهر، قتلونه او ویجال ځنګلونه پرېښي دي. په 2023 کال کې د برازیل ولسمشر دا یو بشري ناورین وباله. دا ځنګل اوس د شتمنیو له امله وینه بهوي. پاراګوای بیا د برېښنا د لارې شتمن هیواد دی، خو کیسه یې بل اړخ لري. د ایتاپیو بند چې د برازیل سره شریکه شتمني ده، د نړۍ تر ټولو غټو بندونو څخه دی، خو پاراګوای ته یې یوازې 10% ګټه رسېږي. استعمال تل ټوپک نه استعمالوي، کله نه کله یو قرارداد هم کافي وي. مکسیکو سپین زر، تیل او مس صادروي، خو ورسره خطر هم. د کیندنې نړیوال شرکتونه په ګیروویرو او آخاکا کې شخصي وسلې او وسلوال ساتونکي لري. هغه چاپیریال ساتونکي چې مخالفت وکړي ډېر وخت ورک شي. یوازې په 2020 کال کې له جیشو زیات فعالان ووژل شول. د منګولیا په ګوبي صحرا کې د چین لخوا تمویل شوي کانونه کال تر کاله ژورېږي. مس، سره زر او سکاره راباسي، خو کوچیانو ته سرځایونه نه پاتېږي او اوبه تورې روانې دي. دا کیسه د افریقا تر اسیا تکرارېږي. په داخلي منګولیا کې د چین د نایاب فلزاتو تندې چې د موبایل، توغندي او برقي موټرانو لپاره اړین دي، سیندونه زهرجن کړل، ښارونه یې خالي کړل او دا سیمه ناپېژندل شوې او د دې سیمې ناپېژندل شوې شتمني پر یوه خاموشه جګړه بدله شوه. په هند کې د جارکند او اوډیسا ایالتونو ښکار لرونکي کلي د حکومتي شرکتونو او ماویلتانو دواړو لخوا وران شول. د قبایلي خلکو پخوانۍ مځکه اوس د برېښنا شرکتونو او یاغیانو ترمنځ میدان دی. په میانمار کې د کاچین سیمې د یشمو کانونه هر کار میلیارډونه چین ته رسوي، خو کارګر غلام ساتل کیږي، جګړې تغذیه کیږي او مقدس غرونه د وینو په شتمنۍ بدلیږي. د اندونیزیا د نیکل د ډیرو زیرمو لرونکو سولاسي سیمه کې اوس د برقي موټرونو لپاره فابریکې جوړیږي، خو دا کار د پخواني مایانیونکو ژوند خراب کړی دی. چینایي فابریکې ډیرې ژر جوړې شوې، سمندر ته زیان ورسېدی، مرجان له منځه ولاړل او ځایي خلک له خپلو ساحلو وشړل شول. کله چې کانګو کې خلک د کوبالت لپاره وینه تویوي، نو ګټه هغه شتمن خلک کوي چې په کالیفورنیا او شیلن کې په لوړو ودانیو کې ناست دي، هلته چې برقي موټرونه، موبایلونه او پاکه انرژي او د هغو خوبونه پر هغه معدني موادو ریشا کېږي چې ماشومان یې د قانون راباسي. نړیوال بانک او IMF وایي پرمختګ راولو، خو پورونه یې د زنجیرونو سره راسي. هغوی هیوادونه دې ته اړ کړل چې خپل قانون خصوصي کړي، خوندیتوبونه کم کړي او د شتمنۍ رګونه پردیو ته پرانیزي. د معدن تجارت یوازې سوداګري موضوع نه ده، دا د عسکرو لخوا ساتل کیږي، د بې پیلوټه الوتکو تر څار لاندې ده او د ملګرو ملتونو برکتي چوپتیا د ځانه سره لري. په داسې حال کې چې کرایه شوي پوځونه او قراردادي قاتلان د هر نوي وینې ډک قرارداد لاسلیک څخه خوند اخلي او خپلې ګټې کوي. هر ځل چې یو غریب هیواد ته باسي، ډېر وخت یې شاته یو لویدیځ شرکت وي چې د هغه هیواد قانونه یا شتمني وړي. دا شرکتونه په لندن یا کاناډا کې ناست وي، پټه ګټه کوي او ځایي خلک د خپلې خاورې او اوبو د ساتنې په خاطر وژل کیږي. هغوی دې ته پرمختګ وایي، په حقیقت کې دا یو ډول غلې امپراتوري ده، داسې نظام چې پکې قانون او شتمني د باندې وړل کیږي، پیسې یوازې شتمنو ته رسېږي او غریب خلک د خپلو حقونو بې برخې پاتې وي. زورواکي ملي شتمنیانې لوټي. اوکراین د اروپا تر ټولو لویو تیتانیوم زیرمو څخه برخمن دی چې د الوتکو، توغندۍ او ټانکونو کې کاریږي او نږدې ټول دا زیرمې د ختیځ په هغه سیمې کې چې جګړې سوځولې ده او بهرني شرکتونه انتظار باسي چې لوخړه کښته شي او دوی ژر کیندنه شروع کړي. لویدیځ شرکتونو د وړاندې د اوکراین سره د لیتیم د ایستلو تړونونه کړي وو. دا هغه ماده ده چې د برقي موټرونو او نظامي بیټریو لپاره اړینه ده، خو کله چې روسي ځواکونو ختیځ اوکراین باندې فشار راوړي، دا شتمني هم له خطر سره مخ شول.
اوکراین د اوږدې مودې راهیسې د ګازو د نلیکې یوه حیاتي لاره ده. د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي، خو جګړه چې پیل شوه دا لارې د اوسپنې، ګاز او لوخړو په میدانونو بدلې شوي دي. په 2020 کال کې اوکراین د 100 څخه زیات مهم معدني زیرمې وپېژندل، لکه ګرافیت او نایابه فلزات چې نړیوال پام یې راواړول. ناټو ژمنې وکړې او ناڅاپه نوې نظامي ملګرتیا جوړه شوه د جګړې د پیل څخه مخکې. کله چې د اوکراین شتمنیو لویدیځ پام ځان ته راوګرځوي، روسیې ناټو په اقتصادي یرغل تورنه کړه او ډېر ژر یې داسې جګړه پیل کړه چې شاید نظامي او هم معدني موخې پټې وي، سره له دې چې خبرې د وطنپالۍ تر نامه لاندې دي. په پای کې اوکراین ښایي خپل سکون له لاسه ورکړي، روسیه خپل قدرت او اروپا خپل امنیت، خو هغه شرکتونه چې کیندنې کوي هیڅ نه بایي، یوازې د دوو منرالي جګړو ترمنځ لږ وخت بایي. که یو وطن تر خاورو لاندې دومره وکیندې، بالاخره دا خاوره هم له تا انتقام اخلي، د وچکالیو، سیلابونو، زلزلو او اورونو له لارې، چې نه دې په ګټه پوه وي، نه په واک او نه په در. دا یوازې د معدني موادو جګړې نه دي، دا د حافظې، کرامت او د خلکو د ژوند د حق جګړې دي چې باید د بل انسان د اقتصاد قرباني نه شي. خو یوه ورځ هره امپراتوري ړنګېږي چې ړنګه شي، ځکه به یې معنی ښخې کړي، خو د مظلومانو غږونه به همیشه پاتې وي. تاریخ یوازې د تیرو کیسه نه ده، بلکې هغه دوران هم دی چې موږ ژوند پکې کوو. که دا کیسې در باندې اغېز کړی وي نو شریکه یې کړئ، که سترګې یې در خلاصې کړې وي نور یې مه پټوئ. هر کلیک، هر نظر، هر غږ اهمیت لري.